د اوسنی وي دا اوس هم دا قبرونه ګوره د دې قیمتي سامانونه ډک دي دا خلک چې ورته پراته دي وایي د دې نه ډک دي دا ټول او دا تجارت دی دوی دومره پیسې ګټي دومره چې تپوس یې مه کوه بیا زموږ د علاقو په نسبت پنجاب کې دا بابا پرستي او پیر پرستي او دا قیسې ډېرې دي هلته لږ موږ دا نه وایو چې پښتنو کې نشتي په دې به خوشحالېږئ نه هسې هسې به ځان نه خوشحالوي ښه ډېر پښتنو کې هم شتي خو هغوی زموږ نه بیا تیز دي او بیا چې د پنجاب نه پکې سیند مخکې دی نو ډېرو پکې داسې کار کړی چې کله څه مزدوري ورته میلاو نه شي که نه زموږ په دې پښتنو کې یا هغه بیا په پنجاب کې پیري ما ته یو ملګري قصه کوله وایي زموږ کلیوالو په بد حالو او بیا سړی غیب شو پته یې نه لګېد نو بیا زما څه کار و چې ته پینډۍ ته تللی وو وایي چې موږ ته ځوان ناست دی وایي غاړې ته میلونه او خلک ورته ټول راګیر شي ناست یو څوک له خپې چاپې کوي څوک له سر چاپې کوي وایي چې ما ولیدو ما ته اشارې کولې چې بیا به ما ورته خبره وکړو د پې پیسې وي که نه او ورته تښتېدلی وی ما ته وایي چې بیا به ما ورته خبرې وکړو وایي چې وروسته ورسره ملاو شي ما ته وایي چې بل څه لاره نه وه نو دا د پیسو ګټلو اسانه طریقه ده او د خلکو د دین د تباه کولو او د خلکو د غیرت د تباه کولو دغه طریقه ده او موږ دا چغې وو اواز هم بوغ شو والله اواز هم بوغ شو په دې خبره چې ای خلکو خپل دین مه خرابوئ خپل عزتونه مه خرابوئ خپل ځانونه مه شرموئ خپلې پیسې مه ضایع کوئ حق دین هغه ومنئ توحید ومنئ د پیغمبر تابعداري مضبوطه کوئ نو زموږ هغه نه مني خو چې کوم مولیان ته پیسې وایي عزت ولا ګډوډ کوي او دین ولا په تبرګو وایي او ختم کړي ولا هغه مولی یې خوښ هغه سره یې طبیعت لګي ما پسې ورځ یو کس راغی وي زما پلار مړه و مولوي صاحب ما ته حساب وکړو د مونځونه دې پاتې شي ما یې سوره ووتې نو څه کم 2 لکه روپۍ وي که څه وي دومره پې جوړې شوي نو ما یې دا نشته په شریعت کې او ټوله مسله مې ورته تفصیلي بیان کړه هغه زما په خبره مطمئن نه شو دکې باندې مطمئن و چې دا څه کم 2 لکه روپۍ جوړېږي نو دې ته خلک خوشحاله دي ښځه به یې لاړې شي بابا پسې او هغه به وله کله په سر لاس ږدي او کله به وله په ملا لاس ږدي او کله به وله مخ یې نیو او دی چې ده ته ووایي چې یاره دا نشته په شریعت کې مړه وایي دا وابیان دي وایي دقه یې خوښه ده دا یې خوښه ده چې دا ښځه یې ځي دي پیرانو خواله او قبرونو خواله او کله مالګې سټي هلته او کله څه کوي او کله څه کوي نو د الله شکر ادا کوئ چې الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو ته او موږ ته د توحید د عقیده را نصیب کړې او الحمدلله چې الله موږ ته د پیغمبر طریقه را نصیب کړې الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې او د پیغمبر په دې طریقه باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري په دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درس کې به کم باقي وفدونه چې د پیغمبر خوا نه راغلي وو د هغې تذکره به کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين